أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سورة الانعام د دې بل نوم نقل شوی نشته رب د دې سورۃ مخکې سره لاله مخکې د شو بشر کې اعتقادي عملی دې سورۃ کې د دې لپاره دلیلونه ذکر کړي نو عقلی نقلی وحی ادله ذکر کړي په توحید باندې نو ګویا کې آل تدعو ذکر شولا تای دلائل ذکر کئی دو مخی ثابت شو توحید پر تفصیل دی صورت کے داغی دا پارا تعلیم و دعوت ذکر کیا چردی توحید مسئلے دا پارا تعلیم ہم پکار دے و دعوت ہم پکار دے او پا دی دعوت دا توحید کی پتابانی رازی عقبات کنڈونا در مخ کی صورت کی اول کیوئے لئے وما احل به لغیر اللہ اجمالی دی صورت کی تفصیلی رد دے پنصر دے غیر اللہ باندے تلورم مخ کی دلیل نقلی ذکر شد عیسیٰ علیہ السلام نا دلتا نقلی دلیل ذکر کئی دے ابراہیم علیہ السلام نا دول اسلام بیاونا توحید دے اثبات دا پارا دعوت صورت اثبات دا توحید دے پادہ طریقو سر شپگ عقبات او کنڈون ذکر کئی شپگ عقبات پا باب دا دعوت کی پدائی بانے رازی منام یو خو خلق فتابن تعنون لگیا چیرا تو خزمن پشان جاہل سڑے وے کل دن ملا جوڑ شا دوی معقبو کرندو بدائی چی تا تبوی شرط جاہل سڑے نوت سری ندیز در صدقہ توحید و دا مشرکان ورد دیز دلے دری معقبا چی خلق بدبانے دا دروغ و فتوی و لگئی شراد روشن دے سلورم ملین بدب شرافات سید مناظر مجادلے دا پارا پینزم امرا و مشران دکری علاقی بستا مخالفت کے ودرائی چلون ودتا جوڑ گئے چیرہ ودی شڑی شپگم عقبہ چی دشمنان بدی بالکل براعت بدنو کی دا عقبات بباب دا توحید کی و بباب دا دعوت کی پہ انسان بدی رہی پیدا صورت آغا وقت نازل شوئے چی مشرکان دیر سخت مخالفت کی اختو تو صورت فضائلو کی دا ثابت دا عمر رضی اللہ عنہ ویلی دی چی دا صورت چی دے من نجائب القرآن نجائب مانا چی دیر کر صورت دے دا صورتون دا قرآن بیقی دانس رضی اللہ عنہ نقل کلے دے چی دا صورت کل نازلی دا دس را غٹ اٹھل دا مرائی کو راقلے وا چی اسمان او اسمان کی منزی ٹول بند کلے ہو او تسبیح و تقدیس دا اللہ بے ویل دی ابن عباس نقل دی دا صورت ټول په یو ځل باندې نازل شوی دی او یې سره ملائکه سره راغلي وي او عنده مفاتيح الغیب غیب دا آیت چې جدا نازل شوی دا هغه سره ټول سره ملائکه راغلي وي په دې صورت کې طریقه ټول د مناظرې چلی کې د مناظرې بحث دی ځکه سوال او جواب به کې ډیر راځي خلاصه د صورت دا صورت تقسیم دی 200 اول ایسا یو سره 13 نمبر آیت پورې دا اول ایسے کی اشپک اواب دی اول باب 2 نمبر آیت پورے دے دی کہ دعوت توحید دا بلبز دا الحمدللہ دی تعوید پر ادری عقلی دل ذکر کئی بے سجر دے پدری خبر و اعراض تکذیب استہزاء بے تخویب دنیوی ذکر کئی پدری طریقوں او دری حالات ذکر کئی دا منکرینو بے جوابو ندی دا دری سوالات و بے تسلی دا پدری طریقوں دی صورت کی ارشد دری کر دی ذکر کئی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ دا دعوت توحید ټول کما صفاتنا خاصه لري دلیل ذکر کړي الذي الله غزاد خلق السماوات پیدا کړی دي اسمانونه او الارض او اسمکا وجعل الظلمات او جوړ کړی دي الظلمات معنا د شپې تیرې او نور او ورځ رڼا الله تیرې ګرځولې تیرې جوړې کړې دي او رڼاګانې شپه تیرې ورځ رڼا ثم ذاسم لپاره د استبعاد لپاره راځي ثم الذين بیا کسان چې کو پرې کړي رې معنا ډېر لري خبر ادا کسان چې کو پرې کړي رې برب میادلون خپل رب سره نور خلق برابر یا هو الذي خلقكم من طين دیتا دلیل انفسی وای دی کدری امور ذکر کړي هو الذي الله غزاد خلقكم پیدا کړی وای تاسو بنا شروع د پیدایش کړي تاسو من طين دخټنا ثم قضا اجلا بے مقرر کړی دا نیټه د مرګ او اجل مسمى بل نیټه مقرر د ټولي پناه د پاره عنده د الله سره اجل مسمى من بل نیټه مقرر د ټولي پناه د پاره دا عنده منا خاص د سره د الله سره ثم انتم تمترون به تاسو خلقو شک کوي جګړه کوي په دې حق کې
وهو الذي في السماوات وفي الارض. دا دریم دلیل ذکر کړي وهو الذي خاص الله غزاد في السماوات چې پسمانو کې دی او په الارض پزماګه کې. بعض خلک د دې استدلال کوي چې الله په ارض کې دی، ارض د الله لپاره مکان ثابت دی، او به وایي چې الله لا مکان دی. دا سره کم خلک دي. ابن کثیر او ابن جریر هغه دې جواب کړي دی، خو هغه کې تحقیقي او اصل جواب دا دی. دې مثال د څه لکه یو سړی وایي پلانې عبد الله دی، نو مثال معنا په افغانستان کې عبد الله دی او پاکستان کې عبد الله دی. څه مطلب؟ دې سړي د خلک په افغانستان کې عبد الله او په پاکستان کې عبد الله وایي. دا یو مثال دی. دا کرانګي الله الہ دی، پس مګه کې متعال ویل کېږي او پاس باندې کې متعال ویل کېږي. مقصد دا دی چې ګور د الله د نوم د الله نوم باندې بدلوایم. الله چې پس باندې کې الله دی، پس مګه کې الله دی. په معنا دا چې الله متصرف دی پس باندې اوس پکې کې. یعلم سرکم پویږي په پټو خبرو تاسو او جهرکم او په ښکار خبرو تاسو او یعلم ما تکسبون او عالم دې پاک کارونو چې تاسو یې کوي. او زواجر ذکر کوي وما تاتيهم من آیه منا نرازی دوی تاسو نخي آیات او سنخ من آیات ربهم دایتون درب دوینا الا كانوا عنها موردین مگر دی داغی نه یاراس کوي مخړیا. فقد كذبوا بالحق یقینا دی دروغجن غړل حق لر عالم ما جاء مرکل چراغله دوی تاسو فیاتهم زرد را بشیطان باو ما كانوا به یستهزئون خبرون داغه ار هغه سوچ داغه پس یستهزئون من استهزاء کولم. علم يروا كما اهلكنا من قبلهم. دی آیت کی تخویب دنیوی ذکر کئی، دی کی مقصد تسلی دا دا بیان کون کی، او دی کی دری انعامات ذکر کیا دا مخکنو، او دری حالات ذکر کئی دا ہوئی. علم يروا دی نگوری کم اهلکنا سنا من حلاکلی من قبل مخیدنا من قرن منا پیڑیا. قرن ولیکی گی ڈل دا یو زمانی چاغی امزولی مکناهم منا زین ورکړیو من هغه ته په الارض پزماګه کې مالم نمکن لكما هغه چې تاسو لمن ندي درکلی. وارسلنا السماء او منګه را لګلیو په دوی باندې السماء منا بارانونه په دوی باندې د باران مدرار منا پر لپسې وجعلنا الانهار او منګر زولیو نهرونه تجری چروان بو من تحت املاند د دوینا یا لاندې د بنگلو د دوینا یا لاندې د تصرف د دوینا. فاهلكناهم پس من هلاك لدوی وانشأنا من بعدهم ومن پیدا کړ دوینا د دوی نرستا قرن اخرین پیړۍ نور پیړۍ الله من پیدا کړ. ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهما. ارکل چې تورتا د عذابو ذکر کې نو دوی را پاسي کې پتا به اعتراضونه شروع کی. اول اعتراض د باندې دا کوي چې ګورا تاسو ګور په یاد مونږ ته خبرې کې وړي وړي صحیفې د لاس کې دي، موږ ته یو غټ کتاب راوړا چې سم په کاغذونو کې بندي غټ کتاب را تراوړا. ولو نزلنا عليكم من نازل کو بتا باندې یو کتاب او په قرطاس منا چرار غختل شوی په کاغذونو کې فلمسو نو لګی دی لاغي سره الله سنه به ايدي منا لا سنه دویا دی لمس کې پلاسونو باندې. لقال الذين خافوا وبا کسان چې کو پرې کله ان هذا الا سحر مبين نه دا مگر جادو د اختیار. وقالوا لولا انزل دا د دیم اعتراض ذکر کوي دی وی لولا انزل ولنرا کوزیږي علیه په نبی باندې ملکون منا ملکا ملائکه سره ول راځي د سره انتظار کې ملګری شي دعوت کې. ولو انزلنا الله کمن راولي کو ملکن ملکا ملائکه راولي کو لقضي الامر خامخا فیصله به وشي د کار منا د دوی د کار د هلاکت. ثم لا ينظرون به ولته اس مهلت ورنکلی شي. ولو جعلناه ملکا دا د دې د سوال جواب دی. ټول سوالات د دې په تعصب باندې بنا دي. دوی وایي چې ته رسولي نو تاسو سره ملک ولې نرالیږي. الله جواب کوي ولو جعلناه ملکا کچرته منګر سوال وي دا رسول ملکن یو ملکا لجعلناه رجلا خامخا مگر سوال وي ته ملک لرا رجلا سړی معنا سړی به وللبسنا عليهم خامخا شک براولو په دوی باندې مایل بسونه چې دوی وس کم شک گیا. ولقد استهزئ برسول من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم.
دا تسلی د نبی سلام ته د هغې ملګرو ته په تحقیق سره ټوکې شوې وې په رسولانو پسې من قبلک مخکستانه فحاق بالذین راګیر کړه کسانو سخرو چې ټوکې کړې وې منهم د دې انبیاو پورې ما کان منهم د دوی نه ما کانوا من عذاب د هغې به یستهزئون چې دوی باغې چې دوی به ور پورې ټوکې کولې نو الله یې سره راګیر کړه د ټوکو په وجه باندې قل سیرو دا جواب د سوال دی الله وایي ما هلاک کړم نو سوال دی وکړي چې کوم ځای کې هلاک کړي دي تاریخ راته وښیه وایي زه راته وښیه وایي جواب قل ته ورته وایي پیغمبره سیرو ګرځئ په ځمکه کې ثم انظروا بیا وګورئ کیف کان عاقبة المکذبین څنګه شو انجام د تکذیب کوونکو قل لمن ما فی السماوات والارض قل لله دغه پورې یو مرحله د دعوت ختم شوه دا اول بابو دی نرس دویم باب دی ودیش نمبر آیت پورې دی کې څلور عقلی دلیل نور پیش کیا اور سره څلور طریقې تعلیم ذکر کړي چې پای کې وا ثبات علی التوحید مقصدی به د دې طرف نه سوالات دي او څلور زواجر و پکې او څلور تسلی وي او څلور ضرب تخویب اخروی اخر کې تزید په دنیا او جواب د سوال وي قل لمن ما فی السماوات تی ته لیکي کې دلیل اعترافی سکوتی اعتراض کوي خو خلی نه کوي بلکې چپ پاتې کیږي سکوت پکې کوي نو دې کې سکوت محل درزا شو قل ورته پیغمبر عالم ما فی السماوات چا په اختیار کې آسه دي چې پس مانو کې دی ولرد او پس مګه کې دی غلی شو قل ورته پیغمبر علی الله الله په اختیار کې دی اوس ترغیب دی تخویف او زجر دی دا په یو ځای الله ورکه کتب علی نفسه الرحمه لازم کړي الله په خپل ځان باندې رحمت لپاره د ایمان والا دا حق تفضلی دی وجوب تفضلی لا يجمعنكم من خام خرج وبكي تاسو تخويب دی الى يوم القيامه ورځ د قیامت تعالی ری به شک بګ نشته ده زجر ده الذين اغسان خسروا انفسهم تاوان کې تاریخ خپل ځان نه فهم لا يمنون پر ایمان نه راوړي وله ما سكن في الليل تابل دلیل ده د مخ نه پته راخی باندې مخ کې اسمان نو سبا کې ذکر کړه مکانیات او زمانیات ذکر کړه خاص د الله په اختیار کې هغه دې سکنه په لیل چې آرام کوي د شپې و نهار او د ورځې وهو السميع العليم او د الله دې کې دې او پیدون کې ذات ده قل اغیر الله هر کله چې د شی الزامي دلیلونه ذکر شو دا ډیر زدين خلق دي نو د یو په تابانه سوالات شروع کی ځکه اوس طرق التعلیم ذکر کړي په لفظ د قل سره جواب د سوال ده اول سوال په تابانه داو کې چې څنګه معبودانو تام مددګاران وي وکنه مددګار دي او د دې بندگی کوا روغه بو کو جوړه بو قل ورته پیغمبر غیر الله غیر الله نه اتخذ ولیا معنا زونی سنبل مددگار او فاطر السماوات الله پیدا کون کې د اسمانونو ده والارض او د زمکه ده او هو يطعم او اغه الله خوراک ور کوي ولا يطعم ولا يطعم او اغه خوراک نشي ور کېدل قل ورته پیغمبر انی امرتو دا دویم سوال دی دی بوئی چرا استاد خبر منل خود ضروری کار نه ده اس مستحب مباح کار وای کنه جواب ورته یقین ما تامر شوی دی نه کو نه چې شما ولا من اسلم اول دا چانه توحید منی ولا تکونن اویل شوی دی چې نشي من المشرکین نام قل انی اخاف سوال پیدا شو چې کې دې شي دا امر به د اباحت لپاره جواب ورته وی یقینا زیره کما ان عصیت ربی کنا پروانی حکم در رب زما عذاب یوم منا دا عذاب ورځ عظیم دلوینا دلوی ورځ د عذاب نه یریګما مې یصرف عنهم منا اغسوک چې واړه ولې شد دنا یومئذ په دا ورځ باندې عذاب فقد رحمه یقینا رحمک الله په دغه کس وذالک الفوز العظیم او دا کامیابی د ډیر لویام وَيَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ مخی ویلے چانا چواڑا ویلے شو عذاب نو عذاب با دیت سنگ آوڑی اللہ نو اللہ ذکر کئی بل سوگی نشیڑا ویلے سواد اللہ نا خودی تبیر دلیلو نوی دا بے بل دلیل عقلی دے درد شر پہ تصرفا متعلق دے نفع و ضرر سرا وَيَمْسَسْكَ اللَّهُ کشیر تورسے اللہ تاتا بِضُرٍّ ستکلیفا فلا کاشف لہو نشتر درکون کے داغی اللہ ہوا مگر یو اللہ دے وَيَمْسَسْكَ کشیر تورسے تاتا بخیر منات خیرام تقدیر دیکھانا نو تقدیر کے اللہ تعالیٰ فرسا خیر لکرے و دا در رسے نو دا عبارت دے فہو قادر دا اللہ قادر دے پدے باندے داغی اوپر قول اللہ قادر دے
نو فهو ذا الله چې علی کل شیء قدیر پر شی باندې د قدرت والا دی وهو القاهر فوق عباده دا بل طریقه تعلیم ذکر کړي نو قل لفظ دای به ذکر کړي د سلام وهو القاهر فوق عباده تام دلیل عقلی ذکر کړي او رستوی ذکر کړي طرق د تعلیم خاص الله چې القاهر او زور اور دے غالب دے فوق عباده پر دے د بندگانو خپلنا او هو الحکیم الخبیر والله حکمت والا دے خبردار ذات دے قل ای شیء اکبر الشهاده دابل طریقه تعلیم ذکر کيام قل لفظ بیرانو دا زدين خلق دي کنه دای د شکل بیان وکي نو دای استعمال سلبا نمنی نو دوی وي تم ته گواه پیش کا موږ د شهادت پیش کا قل دورته پیغمبر ایو شین تم یو شی اکبر شهاده دیر وی له شهادت ور کولو کې قل دورته پیغمبر الله الوی دی ایو شین دلته د ایو شین په جواب کې الله ویل شوی دی نو پته لګي چې الله ته شی ویل کېږي هلي کې دې ته منطقي استدلال وای د الله په اسماء او صفاتو کې موږ نقل پکار دی نقل په قران او حديث کې دې نشته دی هو بس دې کې ویل شوی دی بس موږ هم دغه سی ویو ورته الله چې شهیدون گواہی ورکړي بین ما بین زما کې او ما بین تاسو کې په توحید سوال گواہی الله کوم ځای کې ورکړي جواب واوحي الي وحي شوی ما تا هذا القران د قران له اندرکم دل لپاره چې زیر درکم تاسو ته به بل سره من بلغ او هغه چاته امیر ورکوم چې دا قران وترسیږي قیامت پورې ومن بلغ دا دلیل دی چې د نبی صلی الله علیه وسلم رسالت تر قیامت پورې جاری انکم ایتاسو لتشهدون دا خبر منی ان مع الله الهه اخرى یقینا الله سره نور خدایان دی قل تورته پیغمبر الله شهدو زدا گوی نشم کوله او نه دامنم قل تورته پیغمبر انما هو اله واحد یقینا الله اله دی یوم واننی یقینا زجما بریون بیزار ما مما تشركون دا سنا چې تاسو شرک کویام الذين اتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابناءهم دا دلیل نقلی ذکر کوي د مخکنو کتابونو والا نه رب داله دی ویل موږ ته شهادت پیش کا شهادت الله هو پیش کړو نو دی وینا موږ ته څو مولین وخوا نوراشا د علماء شهادت واوري نیکان علما الذين غسانا تينام الكتاب شم ورکړي ته کتاب يعرفونه پیجن دي کتاب او نبی لرا کما يعرفون ابناهم لك سرنګ پیجن خپل زمانام اس کوم علماء چې نه مني الذين خسروا کسان چې تاوان کې چې لین په خپل ځان نه کوم لا ایمنون د ایمان نه راوړي ومن اظلم ممن افترى دارت دې په الذين خسروا انفسهم باندې ار کله چې ویل شو چې نیکان اهل کتاب مني دوی کعب بن اشرف مولوی صاحب نه مني پلانې مولوی صاحب باغی تسجر دے ومن اسلم وسوق دے غیر ظالم من دا چانا افترا چې تړي الله په الله باندې کدي بندرو او کذب بیااته یا دروژن غنی د الله آیاتنا انه لا یفلح الظالمون قرن شان ساده نشي بچ کېدل د الله د اعظم ظالمانو ويوم نحشرهم جميعا دا تخویب یو غروی ذکر کوي باغ رشراجه وبکو د ټول ثم نقول به وو واکسان تا اشرکو چې شریک کلا ان شرکاءکم تو شریکان تاسو الذين كنتم تزعمون کسان چې تاسو دعوه کولا چې شریکان دي ثم لم تكن ببني فتنه من بهانه معذرت دو الا مگر انده خبر قالو چې وایبا والله قسم بالله ربنا اسمن رب دې ما كنا مشرکین مشرک نه کله اوس په لعنت کوي انظروا غرا کیف كذبوا على انفسهم څنګه دې دروغ په خپل ځانونو وضل الله ير بشيان ددینا ما كانوا يفترون واچ دې ځان نه جوړوا او هغه چې دې ځان نه دروغ جوړول ومنهم من يستمع اليك وجعلنا على قلوبهم كنا تاسو جر دې په انکار د قران دا صورت اصل کی اصولی صورت ده هغه اصول اربعه هغه ذکر کوي چې قرآن نه انکار ده توحید نه انکار ده رسول نه انکار ده قیامت نه انکار ده دا څلور انکار په ترتیب سره راوړي دلته د مخالفینو اوس په توحید مسله چره ده اوس مسله د قرآن ذکر کوي ومنهم الله بعض الذين رسول دي يستمع اليك چې وګ دي تا تام وجعلنا على قلوبهم من غرزوري دي پزنو باندې کینتن پر دي ايفقهوا من د پید قران نا وفي اذانهم وقراء فقونو کی درنواله ده فقونو کی درنواله معنا د شرک د قصونه فقونو درانه کلی دي کنه ټولي پیغه ورېدلې
ويروا كثير تدوين كل آياتنا قسم معجزة لا يؤمن بها ایمان راوړي په دې سره حتی تر دې پورې اذا جاءوك کله چې نږدې راشي تا ته یجادلونک نو تاسو سره جګړې کوي یقول الذين ويا کسان چې کفر کړي دي ان هذا نه دا الا ساتر الاولين مگر دا قصید د پخوانو خلقو اساطیر کله مستعمليږي اکثر په دروغ لیکل شو کې وهم ينهون عنه دغه جګړمار خلق چې کله استاد جګړې فارغ شي بهر لاش نور خلق به من کوي د قران نه چې دلته مو ورځي خراب بشي بيدینه بشي او خپل تیم لري تخدیګانا وهم ينهون عنه ما دا خلق پنا کوي نور د قران نه وهم ينهون عنه خپل هم د قران نه لري تخدیب لري تيجي د عاد بل تفسیر علماء لیکل دي وهم ينهون عنه ما دا مخالفین مشرکان من کوي نور خلق دا نبی د zarar نه نبی ته ګره zarar مرسوي تکلیف بنرسوي او خپلم تلری لري ګرځي خپلم نه منی لکه ابو طالب سراج المنیر و غیره مفسرین ابو طالب اشعار ذکر کړي نبی سلام ته ویلي و نو وهم ينهون عنه من نور خلق بنکې د نبی zarar نه و ينهون عنه خپلم لري تخدي خپلم ته ډډه کوي وي يهلكون الا انفسهم دین هلاکه مگر خپل ځاو نه ما يشرون دین پويږي ولو ترى دې زجر پس وسه تخویب ذکر کوي متعلق به د انکار د قران سره ولو ترى او کتوین یذقفو کله چې دی به ودرول شي علی النار پور باندې داخل دور بخوا عبارت دی لرایت امر عجیبا یو عجیب کار بوین وقالو دی بو یا لیتنا ارمان دې موږ درانو ردو چې واپس کړې شو دنیا ته الا نکذب ولا نکذب بیاات ربنا او تکذیب نه کو پایتونو درب زمنګا ونکونو شب منګا د مومنانو نا کاش و دنیا ته واپس شو یا الله دنیا ته واپس کا بل بدا لهما دی ولی الله دنیا ته واپس کوي جواب بلکې اخکار شوی لهم دوی تا اخکار شو دوی تا ما کانوا يخفون هغه چې دوی پټول من قبل مخکې دینا هغه شی چې دوی پټول د مخکې نه عام مفسرین مراد دین شرک دی مخکې دی ویلي ما كنا مشرکین مخکې تیر شو کنه چې موږ شرک نه کړل چې کله د دوی اندامونه شهادت ورکړي نو شرک بخکار شي کنه چې موږ شرک کړل نو دی با د دې شرک بخکار شي یا زجاج معنا کوي کارب شي دوی تا کشرانو تا هغه شی چې پټول د دینه مشرانو چې د شی پټوا بخکار شي نو ارمان او افسوس بو کې کشران مبرد معنا کوي نخکار شو دوی تا هغه عذاب چې مخکې دی نه مانو نو سیومنو لکه چې عذاب تخکار شي ولو ردوا لعادوا کچې دی واپس شي دنیا ته خامخا واپس کیږي لمانو انو داسنه چې من کړی شي دا غینا و انهم لکاذبون اخرن دی دروغ جنانا وقالوا ان هي الا حياتنا الدنيا دا مختلف مرزونه دی ذکر کوي د منکرینو مخکې د قران نه انکار کو اوس د دې انکار ذکر کوي د قیامت د قیامت نه انکار هم کوي وقالوا دی ویل ان هي ان لا الا حياتنا الدنيا مگر جون زمون د دنیا دا و ما نحن بمبعوثين ولمن دوباره را پورته کیدون کرا پورته کړی شي ولو ترى يذوقوا كل شيء تويني او کتوینی يذوقوا منا کل شيء بودره ولې شي على ربهم خپل رب باندې خوا درب کې قال الله ورته عليه سعاده بالحق نه دا قیامت حقام وقال دی وی بلا ولنا وربنا عظم قسم پربا قال الله ورته فذوقوا العذاب وسوسك عذاب بما كنتم تكفرون بسبب چې تاسو کفر کړی دی قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله دا متعلق د انکار د قیامت سره قد خسر الذين يقينا تاوان کې پریوتل آگسان كذبوا بلقاء الله چې تکذیب کړی د الله په ملاقات حتا ترتیب لري دا جاء موسی چې کله راغی د قیامت په وخت الناس ابانو قالوا دی وای یا حسرتنا افسوس دې موږ لره علامه فرتنا پاس چې موږ کوتای کړی دا په امانه په د قیامت کې وهم يحملون لا جواب د سوال یره دا کوم کارونه چې موږ کړی دي دا موږ تاسو مشران ویلي دي ګناه بلا وي زمونږ باندې الله پرد کوي وهم يحملون او دې پورته کوي او زار ومنا پیټي د ګناونو علا دورین په خپل شاګانو الا سما یزرون ډېر په داسه چې دی هغه بوجونه چې دی پورته کوي هم الحیات الدنیا تزيد په دنیا ذکر کوي نه دی الله وايي ژوند دنیا الا لعب مگر دوبري ولهون او مشغلي دي ولد دار الاخره او خامخا کو رستنه
خیر غرد للذین یتقون بعضا کسانو چې تقوا کوي فلا تعقلون تاسو ولې تقوا نه کوئ فلا تعقلون ولې تاسو د عقل نه کار نه لئ شرک او تکذیب پرې دی کنه عقل نه کاروالو قد نعلم دا څلورم خبره شروع شو انکار د نبی او انکار د رسول نه بدل د دې آیتونو کې نبی صلی الله علیه وسلم تسلیم ورکړي قد نعلم بتاخي سره موږ پویګو انه لا يحزنك یقینا خامها خفقی تعالی الذي هغه خبر یقولون چې دی وی فینهم لا یکذبونک من مخفقیږي یقینا د استاد تکذیب نشي کولای فینهم لا یکذبونک معنا دوی خو استاد تکذیب نه کوي بلکې اسما د آیتونو تکذیب کوي دیم تکذیب صرف دی په جواب باندې کوي او پس کې اسما آیتونو نه منکر دي دریم دا دی اوسه پورې تا ته دروغجن نه ویلو دروغجن ته نه ویلو بلکې قران چې کله شروع کو تا د دروغجن ویلو دروغجن لفظ ته شروع کړه ابو جهل ویلو نبی سلام تا ویلا نکذبک قسم بالله مستعد تکذیب نه کو ولکن نکذب ما جئت به لیکن موږ دا هغه مسلې تکذیب کو چې دا برابر کړل دي ته خو رښتینی سړی ولكن الظالمين لكن ظالمان بآيات الله يجحدون الله په ایتونو باندې انکار کوي ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا دا تسلیه په دمه طریقه یو دا چې د خوستا تکذیب نه وکړي مخه پکېګا دیم که تکذیب کوي نو مخه پکېګا صبر کوا که مخکنو انبیاء صبر کړو ولقد كذبت توبه اخيسر تکذیب تشوی او رسولانو من قبلك مخکستانا فصبروا پس هغه صبر کړو علامه کذبوا چې دا هغه تکذیب وکړم واوذو او هغه ته بد ویل کېده ایذا ور کول کېده حتا تر دې پورې آتا هم نصرنا چراغ کوي ترس بنګ مدد ولا مبدل او نشره بدون کې کلمات الله لبارد وعدود امداد الله ولقد جاءك وبذاك سراغل تاتا من نبأ المرسلين بعض الخبرون رسولاننا وان كان كبر عليك قابل تسلید نبی صلی الله علیه و آله الله داخل معجزات او معجزات ولا راوړه نو دی به ایمان راوړي کنه الله تسلی ورکه چې ګوره معجزات ستا په اختیار کې نشته ده ستا اختیار کې ذاته ولا راوړه دیګه مقصد تلقین دی چې کوم شی دی اختیار کې نه دی نبی داغه ارمان مکوا بس د الله حکمت ته وکیلا چې ولو شاء الله لجمعهم على الهدى کله وختل ټول د هدایت کله وان كان كبر او كثير ديغان عليك بتابانه اعراضهم منذ مخړه والفين استطاعت کستاوسی ان تبتغي چې ولټه نه فقن منا سورنګ فلار دې پسمګه کې او سلمن یا اندر پای په سماي پاسمان کې منا کوس لري اوس دې رشي ازمکه سورې کولې شي زکه دې به ویلې چې منګلا مکه کې نهرو روان کا پزماګه کې نتول سوري واسه پزماګه کې او دې به ویلې د اسمان لمنګ منګلا معجزات راوړا ټوکړه د اسمان نه راوړځما کتاب راوړا نو الله نبی ته اندر پای ولګوا چې وس دې رسي بر اسمان ته کېدوا دې لدان اخر راوړا وس دې نه رسي نو پس بیر صبر کاوه کنه او سلمن فی السماء اندر پای په اسمان کې پتا دیوم بیا آیا پس راوړل دوی تنخام دزمکه نه یاد اسمان نه ولو شاء الله کله غختل ال جماع مل الهدى خام خادب راجم کلی په هدایت باندې فلا تکونن من الجاهلین تمکه قد جاهلاننا دلتام نه کلی دا نه دلالت په ثبوت باندې نه کیا چې نبی ګویا کې جهالت کړي یا طلب د جهالت طلب د معجزاتو چې ته جهالت دینا بلکې د جاهلین مراد هغه څوک دي چې هغه د الله مشیت نه پیژني نبی خو پیژني کنه نو نبی تولد هغه د نمکېګه نبی چې هغه مشیت نه پیژني د الله انما يستجيب الذين يسمعون دام تسلی د نبی سلام تا دي کې علت پیش کوي چې دا منکرین ولی هدایت نه مون انما يستجيب الذين يقيننا قبل حق لرا خلقا يسمعون ما چواوري په قبولیت سلام سماع الانابت مراد من يسمعون چې اوریدل کوي په انابت والموت منا هؤلاء الكفار بمنزله الموت دا کافران په منزله د مړو دي یبعثهم الله ورا پرته به کې دوی الله ثم الیه یرجعون به بدل الله تر وګرځول شي لپاره د حساب او کتابا وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون دا زجر دیو سوال او جواب دی او دلیل دی د عنادت تمر آیات رال او دینه منی ولی جواب
وقالو دی بویلی لولا نزل علیه آیا ولی نشی نازل دلی پا پیغمبر باندې نه خاطر پا در رب دنا کمش منگا غوارو قلت ورتوی پیغمبر ان اللہ قادر اللہ قادر دی علی ینزل پا شرا نازل کی آیتا منا معجزات نخام ولكن اکثرهم لا يعلمون لیکن زید دوینا نپویگی وما من دابة في الارض ولا طائر يطير بجناحيه دی جنرو صدا دریم باب دے دی کی مجموعی طور سر لس عقلی ادلہ راوڑی اور لس پکی آداب ذکر گیا آگے آدابوں کی بعد طریقے تعلیم راوڑی اور دو طریقوں سر تخویب دنیوی ذکر گیا اور دے باب کی تبلیغ دا عقبات و دو عقبی ذکر گئی آخر کی نتیجہ ادلہ ذکر گیا اور تخویب اخروی دے دی آیت کی دا دلائل و عقلیوں نے دلیل ذکر گئی دا قدرت دا اللہ دا قدرت دا اللہ دے مرغان پیدا کلی دی زندہ سر پیدا کلی دی وما من دابا نشت دی زندہ سر فی الارض پس مگا کی ولا طائرنا او ناغ یو مرغا او نشت یو مرغا یطیر بجناحی چی الوزی پخپلو وزرو الا امم امثالکم مگر دا ڈلی دی استازو پشانا ما فرطنا فی الكتابا من کمین دے کلے پا کتاب کی من شین دی سیوشی ثم الى ربهم یرجعو یحترون بیبدی خپل رب تا ورجمشی والذین کذبوا بآیاتنا صم وبکم فی الظلمات مخیات کی تنبیہ واپ دے چی اللہ دیر درحم والا دے دلت ثابتی اذا اللہ ورلوی مشیت و ارادم تا او زجرم دے دا اذا دی چی دے دا دوام مرغان دی خپل مصالح پیجن دا ہدایت مندکی دا دی او کافر خپل ہدایت نمندکی دا خپل ہدایت نران دی دی ندا دوام مرغان دام دی غوردی کر والذین اللہ یا کسان چی تکذیب اکلیس من پایتنو سمن کانی دی دا حقنا و بکمن گنگین دی فی ظلمات پتیرو کی دی من یشاء اللہ چالا چی اللہ واری یدلیل ہمانا چی گمراہ کی ومن یشاء چالا چی واری یجعلو گرزیا علی صراط مستقیم روانی کی علی صراط مستقیم پلار برابر باندے قل ارائیتکم ان آتاکم عذاب اللہ آیت کی بے عقلی دلیل ذکر کئی عورت دے پشرف دعا بانے چی دی دیر جہالت کئی چی گورے مشرکان چی دی مصیبتونو کی اللہ تاواز کئی او بے ایر کی دغت جاہل ہوئی کنا بے انکار کئی دلانا قل تورتوے پیغمبر آرائیتکم مانا خبر را کئی منگتا ان آتاکم خبر را کئی ماتا آیا پشیدر کولے تاستا کچیر تراشی تاستا عذاب اللہ دلہ عذاب وعدتکم الساعہ یا راشی تاستا قیامتا غیر اللہ تدعون غیر دلہ تاسو پل سوکرا بلائی نو ان کندم صادقین کچیر تاسو رشتینی وی جواب را کئی نو دی بچپ شیط جواب وکبلی یا تدعون بلکہ خاص اللہ تاسو را مدد شوی وی فیکشفو نو لرکی دنا ما تدعون الیہ آغا چرا بللی تاسو آغیتا صدا چی تاسو اللہ را بللی آغا نلری ضرر دا نلری کی انشاء کو غاڑی و تنسون ما تشرکونا او یروی تاسو آغا کسان چی شرکانی جوڑوی تاسو ولقد ارسلنا الى امم من قبلك فاخذناهم بالباساء والضراء تاوس بل زجر ذکر کیا او دیتا ابتلاء بالنعم والنقم ہوئی سوک اللہ بسختی کرا بلی فقط سوک بسختی کی اللہ تاواز نہ کیا ولقد ارسلنا فتحقیق سر اللہ منگرہ لے گلی دی عبارت دے رسولن مانا دیر رسولان الى امم مانا اخبر امتنو تا من قبل کا مختصانا عبارت دے فکذبو یا فکذبو آغی تکذیبو کو فاخذناهم بالباساء بس من راونی ولدی پسخت او دمالا و تبراو پتکالیف د بدنا لعلهم يتضرعون دل پرچ اللہ تعاجز کی سمطلب اللہ ویسے چی عذاب راولم تد پار راولم چی داخل کا عاجز کی اللہ تا کدی مخ کی وقت زلزلہ رالا کدی خلق باندی صد پارا چی اللہ تعاجز کی وہ سے بیت اللہ یرکو ابو الورز یو ملگری قصہ کولا دا قصی میسی چی ولرالی دا روپی موپی وی باز پکی وی چی اس دی اللہ یو بل جرقم ورکی وی نعوذ باللہ من ذالک اللہ عذاب دید پر رالی کی لعلهم یتضرعون چی دی اللہ تعاجزی وی کی و دی عاجزی نکی ضرور ایک لگ دی فلولا اذ جاءهم پسولنا کل چراشد ویتا باسون از من عذاب تضرعو چی دی عاجزی وی کی ولیکن قصد قلوبهم لیکن کلک دی جرنا وزین لهم الشیطان و خیست کردت شیطان ما کانو یعملون غاملن چی دی کیا فلما نسوا ما ذکروا به
مخ کې ویل چې په دوی مې سختۍ راوستلې چې سم شي کنه و ذکر کوي الله وي دوی په سختو باندې نه سمېدل الله وي دنیا مې برا پراخه نو الله عذاب راولي په عذاب باندې څوک سم نشي به الله په دنیا را پراخه کی به یک دم استراونی سي فلما نسو ارکل چې د ير کړه ما ذکرو به مناغه چې دیتا یاداش ورکړي اور کې دیشو یاداش ورکړي کې دیشو به پر سره فتحنا من را کلاو علیهم په دې باندې ابواب کل شی منا دروازې دار قسم شي داریو شي د ارش دروازې الله کرا کلاو کلی د انعاماتو د خوراکونو د انعاماتو حتا تر دې پوری دا فرحو کړ شي د لوی وکلا بما اوتو پات چې د تورګل شي و اخذناهم من راوني ولدي بغتة الناسافه فاذا هم مبلسون ناس بدينا امید او دار خیرنا هر خیرنا نا امیدو فقطع دابر القوم مانا بس پریکل شو جرلا د قوم الذين ذاتانو ظلموا ظلم کلوا والحمد لله من اوه والحمد لله رب العالمين طول کمال صفاتنا خاص الله الذي شرف مخلوقات له قل ارايتم من اخذ الله سماكم وابصاركم تابل دلیل آخری ذکر کوي د نفوس سره د متعلق دی رب تعالی مخکې د عام تکالیف ذکرو اوس خاص تکالیف او مصیبتونو ذکر کیا چې ګور الله نه ما سوا څوک دا کارونه نشي کولای ولته ورته پیغمبر رايتم منا تاسو خبره وای پوي ویا ان اخذ الله سماكم کثیر توالي الله تاسو غوونه او ابصارکم او استاد سترګي وختم على قلوبكم او مهر ولګي تاسو په دې زونو باندې مهر د زونو کنایه دلې وانتو نه لیونیم کی من اله غیر الله يسوق د اله سوا الله نه ياتيكم به چراولي دغه تاسو ته انظروا غورا كيف نصرف الايات څنګه من قسم بیان او آیاتنا ثم هم يصدفون بدي يصدفون من مخگر زیا قل رايتكم من اتاكم عذاب الله بغتام تابل دلیل آخری ذکر کوي د مخ کې بشان دې کوم ثابتای چې د عذاب اختیار ور الله سره دی ورته ویوا اے نبی ارایتکم خبر راکې ماتا ان اتاکم عذاب الله کراشی تاسو د عذاب د الله بغتتن دشبه ناصافا یا دشبه او جهرتن یا ورځي دلته د بغتتن مراد شپه ده او جهرتن مراد ورځ ده عذاب راشي د شپې یا د ورځي هل یهلکو مانا آیا نتبع کیږي په عذاب باندې الا القوم الظالمون مگر قوم ظالمانو وما نرسل المرسلين دی آیت کې وسو صداقت رسولانو ذکر کړي او بشارت او تخویب ذکر کړي او جواب د سوال له طيب نبی صلی الله علیه وسلم ته ویلي چې موږ دا دلیلونه نه منو ته موږ په عذاب باندې عذاب دراوله کړه جران من خلو وما نرسل المرسلين الله من لي رسولان الا مبشرين مگر زیر ورکون کی ومنذرين او ير ورکون کی فمن امن چاچی ایمان راوړ واسطه او استاد خپل عمل او کلا بلا خوف عليهم تبوير بديباني ولا هم يحزنون ولا غمجني والذين كذبوا اغسان چې تکذیب وکړو بیا آیت نظم په دنو يمسهم جوخ بشي بدوی پس عذاب او بما كانوا يفسقون په دی وجه چې دې نه فرمانا قل لا اقول لكم عندي خزائن الله مخی صفات ثبوتیه بیان کړه مبشرین او منذرین او صفات سلبیه بیان او دی ویل چې موږ معجزات راوړه نو جواب وکړه زه او الہ نیم بشر ما کې د بشریت نو اوچت صفات مند کوي مې ګوریا معجزات ما نه مغواړي او دا اوس دیم قسم طرق د تعلیم ذکر کړم چې نه پیدا د ما فوق البشریت قلت ورته پیغمبر الا اقول لكم ازنم تاسو ته عندي خزائن الله چې ما سره الله خزانه دي ولا اعلم الغيب او دام ته نیم چې په غیب باندې پويګم دا د مشرکین د اعتراضات او سوالات دی او دغه جوابات دي دوی به ویل چې را زمونږ د پیرانو سره وړي خزانه دي تاسو سره خزانه نشته جواب ما سره خزانه نشته خزانه اختیار د الله سره دی ولا اعلم الغيب دی ویل زمونږه پیرانو په غیب باندې پويږي ته څنګه نه پويږي جواب ز په غیب باندې پیګما ولا اقول لكم اني ملك زدان يم چې یو ملائکه ما ان تبعوا التابعين الا ما يوحى الي مگر چې وحي کې دي چې ما ته قل ورته پیغمبر هل يستوي الاعمى يا برابر دی ورته او البصير اولیدون کې بلاد تفکرون تاسو ولې سوچو فکر نه کوئ وانذر به الذين يخافون يؤخروا الى ربهم دا عتب دې په مخ خپل باندې معنی د دې اعتراضات پروا مساته بلکې خپل بیان جاری ساته
دیتا بیان الادب وی ذکر قرآن په بیانولو کې پیداشته ده او دفع د وهم ده چرک له داخله د زدين دي نو دې ته بیان کول څه پیدا ده جواب وانذر ير ورکا به پر قرآن سره کسان ته يخافون چیریږي يحشر منا چراجه وبکړي شیخ خپل رب ته ليس لهم نشته لپاره من دون سوا د الله نه وليون څوک بچکون کې ولا شفيعون او سپارشي لعلهم يتقون لپاره چې دی ویری کې د الله نه ځان بچ کې د شرک او د تکذیب نه ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه دی آیت کې وسو دی صورت کې آداب بیانې تام یو ادب دی نبی سلام ته جواب د سوال له هغه به ویلي چې ستاد عملګری چي دي دا غریبان خلک دي غریبانان راغلي دي او استعمال کرتے غریبان کوي فقراي کوي نو دا غریبانان چې تا ته راځي مشوي دي دا صرف ډوډو د پاره راځي مشوي دي دا وسړه موږ بریو منو دا سوال په نوح عليه السلام باندې شوی الله نبی ته ادب خي ولا تطرد الذين هم شرعا كسان نبي يدعون ربهم مناجر بلغ بالربا بالغداة سبا والعشي وبيغا سبا وبيغاي يريدون دغواري وجه رساد الله امام سبحانی لیکلی وجه الله صفت ده به تعویل به منو او دا غرانګي به تمثيل به منو هغه دا محاوره کې همشته د خلک وای کنه پاکار مې زګه وکړو چې ما ستاسو مخ لحاظ وکم يريدون وجه منا چې راته لري د الله د رضا او د الله د مخه ما عليك من حسابهم نشبتا باندې د حساب نه من شيء نشته وشي او ما من حسابك نشته صالح حساب نه عليهم په دې باندې من شيء نشته وتطردهم دل الشرط حذف ده لو تطردهم هو دي شرط فتكون من الظالمين تبشير ظالماننا وكذلك فتنا بعضهم دي تعقبات التبلیغ وي رب الدار خلق نبی ته چې دا غریبان وشړه الله وي دا غریبان چې ستاسو د امتحان د پر الله وي ما پیدا کړی دنیا دارو امتحان ده کنه او دي تعقبات التبلیغ وي تکالیف په تبلیغ کې راځي اوله عقبه دا مشرکان اعتراض کوي چې د دې حق پرستی احسان صرف الله په تابانه وکا اوس دا صرف په دې ټول کلی کې نیک او بزرګي او موږ ته دعوت نه راکې بل څوک نشته چې موږ ته دعوت راکې دا د حق پرستی احسان الله اوس په تابانه وکا دا اولنې عقبه د پدای باندې دای ته خبره کیږي چې نور څوک نور خلک هم ډیر دي چې هغه موږ ته دا قران ویلې دا دعوت راکړلې چې اوس دعوتونه موږ ته راکې وكذلك نقرنگی فتنا بعضهم ازمیختون کرلا وای منگا بعض دینا به بعض په بعض نورو امتحان ده ليقولوا دې پاره چې دی وای هؤلاء اذا کسان من الله عليهم احسانو کله تعالی په دې باندې من بین ازمن د ما بیننا اوس دا کسان دي چې اوس دعوتونه کوي او الله په دا احسانو کو الیس الله وین الله بعلم بالشاکرین خبیا بشاکرانو باندې شکر گزارو باندې الله ایسه پیجنم زه غره کوم کنه دعوت لپاره او تبلیغ لپاره واذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام علیکم دا بیان د ادب ده دغه کسانو سره د دې ادب نه کاروالی منا دا دغه غریبانو سره چې دا غریبان چې ستړي ستوماني دعوتونه بکې د توحید دعوتونه بکې مصیبتونه پراغلي کافران په اعتراضونه کوي چې ولې صرف پتا سو دا احسان الله وکړو بل څوک نه نو بل اعتراض په دام کوي چې ولې تاسو اوس پورې اسمن په شان کافران نه وي چې اوس تاسو موږ تبد وي دی آیت کې داغي جواب کیا دې مشرکانو په اعتراض باندې مخبه کې گیا تاسو تر اوسه پورې شرک کو خطبه 20 صلی الله معاف کړی واذا جاءك الذين وكل چراچی تا کسان مندا غریبان کسان فقراء يؤمنون بآياتنا چې ایمان لري اسمن پایتون باندې فقل سلام علیکم تورته سلام دی پتا سو باندې فقل سلام علیکم سوال راځي حدیث کې خورازي سلام باغ سړې کوي چې څوک د بهر نراشي دیږي کې نبی ته وایي چې ته په دې باندې سلام وکم جواب دا دی چې دا د خصوصیت ده او عام وي چې دا سلام التحیه نه ده امام نشاپوری معنا کوي چې ور سواد وي ته الله سلام
دی توی او چې الله په تاسو باندې سلام کوي یا سلام نه مراد مرحبا ده خراغلاس ورته وی وا سلام دی په تاسو باندې كتب ربکم لازم کړی رب تاسو علی نفسه الرحمه په نفس په خپل ځان باندې رحمت کولم رحمت تاسو لپاره ان او شان دار من عمل منکم جا عمل کو تاسو سوءا بد بجهالت بنا پوهیا ثم تاب من بعده بیتوب ویستل رسلتنا واسطه استاد خپل عمل وکړه فانه غفور رحیم فسغنا الله بخنه کون کې او رحم کون کې وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين رب تعالی مخکې مومنانو ته ویل چې تاسو غره توبه ویستلا نو الله غفور رحیم دی اوس دیږي کې مومنانو ته وایي چې تاسو ذمہواری ده چې تفصیل د آیاتو به کوي لار المجرمانو بخکار کوي ترغیب دی دعوت ته پس د اسلام نو سلام نا وكذلك دایبر او دلالت کوي په استمرار او دمه عقبه ذکر کوي دا چې داخله کو بتا باندې اعتراض کیا چې ګورته همیشه یو خبره کوي یو خبره کوي ډېر خبره نه کوي صرف زوم په شرک باندې رد کوي او توحید بیان نور سری دي استواله نو دا بل عقبه په داعی باندې راځي چې داعی د بخله کوئی چې تاسو نه دي صرف دایو مسله دي ذکر لري وکذالک مدقنن نفصل الآیات تفصیلی بیان موږ د آیاتنا ولتستبین سبیل المجرمین او دې لپاره ولتستبین معنا چې حق کار شي ولتستبین معنا او حق کار شي لار د مجرمان سبیل المجرمین معنا لار د مجرمانو قل انی نهیت ان اعبد الذین تدعون من دون الله دې کې به ذکر کوي طریقې تعلیم او سوال او جواب ده دلته طرق د تعلیم دی الفرق بین دعوتین فرق ده ما بین د دو دعوتونو کې رب ده چې کله مالدار خلک غریبانو پورې خان دي نو دعوت امر کوي چې راځي زمونږ ملګری شیا نو دای ملګرته نه کینو داغي جوابونه ورته کوي الله اول سوال دی دا او چې بندگی د غیر الله جایز ده نو دې جواب کوي چې نه جایز قل ته ورته پیغمبر انی نهیت یقینا سمن کړه شوی ما ان اعبد الذين چې بندگی وکم دا کسانو تدعون تاسو تر عبادت شوی وي من دون الله سوا د الله نام قل ته ورته پیغمبر لا اتبع اهواکم تتابعین کوم تاسو د خواهشات او قد وللتو یقینا سبا گمراه شم اذن په دغه وخت کې و ما انا من المهتدين او نبا يمسا من المهتدين د هدایت والاونا ما کله چې تابعداري وکم تاسو د خواهشات او زبر هدایت والا نیم به قل انی علی بینه من ربی وکذبتم به دی آیت کې بل سوال پیدا شو دې کې جواب کوي دی وای چې ستا په خبره باندې دلیل نشته مونږه څنګه عمر جواب قل تورته پیغمبر انی علی بینه یقینا ز پخکار دلیل ما من ربی طرف رب زمانہ وکذبتم به او تاسو تکذیب کوي په ما عندي د دې خبره مستلزم نه چې رسول عذاب راوالا د دې دا خبره وا چې رسول اوس عذاب راوالا موږ لته جواب ما عندي نشته ما سره ما عذاب تستعجلون به چې تاسو په تلوار سره غواړئ ان الحكم الا لله ان اختیار د فیصلو مگر د الله سره ده اختیار د حکم تکوینی او تشریعی دا د الله سره ده یقص الحق بیان حق وهو خير الفاصلين الله ورته بیانون کونه ده قل لو ان عندي ما تستعجلون به ورته پیغمبر جواب ده کچیرته زما سره ما تستعجلون عذاب چې تاسو تلوار سره غواړئ به پر سره لقضی الامر خامخا فیصله بشوي د کارو فما بین زما او ما بین تاسو کې والله اعلم بالظالمین والله ډیر عالم دی په ظالمانو وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها الا هو رب دار مخیولی چې نبی سره اختیار د عذاب نشته نو سوال لازم اختیار هو سره نشته نو علم هو ور سره کنه د وخت د عذاب چې عذاب بکل راځي نو موږ ته وخت د عذاب خو کنه چې کله به جواب دار علم د قیامت الله سره ده او دا بل د توحید دلیل په طریقه د نفي د علم الغیب د آیت کې اوله قاعده کلیه ذکر کیا او پس داغینه جزئیات ذکر کړي چې ګور عالم الله ده وعنده خاص الله سره مفاتيح الغيب کنجین د غیب دی لا يعلمها الا هو
نه پوهیږي په دغه چابیانو باندې مگر الله به پوهیږي دغه کنجونه باندې نه پوهیږي مگر الله ويعلم عالم دی الله ما فی البر ما دا اوس جزئیات ذکر کوي د الله د علم الله عالم دی پاسه چې پوهه کیږي والبحر او پلمد کیږي وما تسقط من ورقه او نرا غرزي يوفانا الا يعلمها مگر الله به پوهیږي ولا حبا او نه ودانا فی ظلمات الارض ولا حب من نه پریوزي ودانا پتیرود زمکه کې وما تسقط من ورقه من دادا نپریوزی ودانا من ورقتنی وپانا الا يعلمها مگر الله عالم دے پدغه ورقه باندې ولا حبا نپریوزی ودانا فی ظلمات الارض پتیرو دسمګه کی ولا رد بنونا او نشتا یو لونشه یا وچ الا فی ولا رب ولا یبس من دا نشتا یو وچ او نلوند الا فی کتاب مبین مگر دادی په کتاب ښکارا کی چې لوح محفوظ دے لوح محفوظ کې دار تشتا دے وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار مخی آیت کی عموم ذکرو دا علم دا اللہ اس عموم دا قدرت دا اللہ ذکر کئی تو مخی دا اللہ دا علم جزئیات بیان کلا اس نور جزئیات بیان لکا دا شپی پا خوب کی اللہ عالم دے پا خلق باندے او دا رز کسب باندے کسب چکے اللہ پہ عالم دے اللہ دے پتا دا دا اللہ دا علم جزئیات دی سکے عاطف وکا وهو الذي خاص الله غزاد يتوفاكم بالليل ودكي تاسو لردش به ويعلم ما جرحتم بالنهار وعالم دي غش تاسو کسب کوي دورزي ثم يبعثكم فيه میرا پرتکي تاسو په دې ورځ راتلون کې ليقضى اجل منادر پارا چې پوره کړی شي اجل مسمى نیټه مقرره ثم اليه مرجعكم به الله توبس تاسو ثم ينبئكم بما كنتم تعملون به خبر در کی تاسو ته پیغامونو چې تاسو کوي وهو القاهر فوق عباده تابل دلیل عقلی ذکر کوي د مخکنه ترقی ده مخکې د خوب ذکر وکړو چې الله تاسو د کیا وسبل توفی ذکر کوي چې هغه ته د مرګ وفات وي مرګ د مرګ توفی چې هغه حمد الله په اختیار کې ده تاسو په هغه چې اختیار نه چلےږي وهو القاهر خاص الله زور اور ده دلته د قهر نه مراد عام قهر ده قهر د الله په معدوم باندې داله چې موجودي کی په موجود باندې داله چې وفات گئی قهر معنا غلبه غلبه داله چې تاسو باندې خوب راولي او تاسو مړ کړي او هو القاهر او د الله زور اور دی فوق عبادی پاسه د بندگانو نام زور اور دی معنا غلبه ده کنه فوق عبادی معنا پاسه د بندگانو نام ويرسل علیکم اور علیگی پتا سبحانه حفظ ملائکه تام د الله قهر دی چې حافظ ملائکه پتا سو مقرر کړی دي د الله غلبه ده سوال لازم کړی چې حافظ ملائکه مقرر دي نو به انسان ولی مری جواب حتا تر دې پورې اذا جاء کل چراشی احدکم الموت هغه ټیم پورې دا حافظ ملائکه چې کله راشي تاسو ته یو تن تل مرګ حالات مرګ توفد رسولنا ساخت دنا رسولنا اسمن استعزیز من ملائکه وهم لا يفرطون او دوی اچ کو تعین کوي د الله په حکم کې ثم ردوا الى الله مولاهم الحق دا ته مد ما قبل الله او دې ته اثبات د قیامت وي هر کله چې خلق مړ شي نو به بچ کیږي چې خلق مړ شي نو ثم ردوا به به واپس کړي شي الى الله الله تا مولاهم الحق چې مولا دې رښتیا مالک او متصرف دې رشتیا علی له الحكم خبردار د الله لپاره اختیار دی د حکم نه مراد مرګ او ژوند دی او هو اسرع الحاسبین والله ډیر جل حساب کوونکی دی قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفيا دا بل اخری دلیل ذکر کړي سره د تخویب دنیوی نام رب د دې ارکره چې الله تاسو ته د یو تکلیف نه نجات درکوي او به تاسو شرک کوئ نو الله قادر دی چې بل طریقه باندې تاسو له عذاب درکړي نو به تاسو کوم خوا تختی زکه دې دلیل سره تخویب یو ځای ذکر کړي قل تورته پیغمبر من ينجيكم څوک تاسو شي بچ کوله من ظلمات البر اذا تيرو د وچنا والبحر او د لمدینا تدعون او تاسو را مدد شوی ولا تضرعا فعجز باندې وقف یو پټام
لئن انجانا دلته عبارت دی وتقولون لئن انجانا تاسو وی کلام د نجات راکا من هذه دې مصیبتنا لنكونن من الشاکرین خامخام بشود شکر گزارنا و جواب ذکر کړي قل تورتوی پیغمبر الله ينجيكم الله نجات درکې تاسو من هذا دغه تکلیفنا ومن كل كرب ودار وغمنا ثم انتم تشركون به تاسو شرک ويام بهم شرک اختشي استا قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم دا خطاب مشرکان ته یا ټول امت ته عذاب دے دا لیکن حدیث کې راغلی دی کله چې دا آیت رالو نو الله وی چې الله قادر دی په دې چې پتا سو عذاب را ولم تبرنا تبرند باندې عذاب را ولېګ نبی صلی الله علیه حدیث کې راغلی اعوذ بوجهک یا الله زپنا ولم استعف مختمنا یا الله تبرنا د عذاب مرا والا کله چې الله ویلي او من تحت ارجلکم الله قادر دی په دې چې عذاب را ولې لاندې د بخوس تاسو نه نبی صلی الله علیه اعوذ بوجهک کله چې الله ویلي او یلبسکم شیعا او یلبسکم نبی صلی الله علیه هذا اهون دا کار آسان دې زما په امت باندې په دې امت کې دا چلیږي به چغې تندرونه یا دغرنګ نور عذابونه کانه ورېدل دا په خوانو خلق باندې راغلي و د برن عذابو لاندې د خپل عذاب سي منه غر کېدل خسب کېدل لکه فرعون قانون باندې د عذاب راغلی بعض علماء د فوقنا مراد فوقیت د مرتبه د مراد دي امیران دي بادشاہان امیران بل باندې مقرر شي نو چاغي د خلک مقرر شي عذابونه بدر کوي مشران او ارجلکم سمانا منا خادمان نوکران اولاد دا بدل بد اخلاق دا بد اخلاق شي دا عذاب دې کنه مصیبت بدل جوړ شي یاد برن عذاب دا دے چې الله باران بن کی دسمه کې نبا شینکې نه بندي کی نو قلت ورته پیغمبر هو القادر د الله قادر دی اعلان په دې باندې ایبا تا چراولېږي الا ایبا تا په دې چراولېږي پتا سبحانه عذاب من فوقكم عذاب پاس تاسو نام نبی صلی الله علیه و سلم الله استغفر محبان پناه غواړم چې عذاب مراول من فوقكم من پورته طرف تاسو نه او من تحت ارجلكم یا لاندې د پوست تاسو نه یلبسکم شیعا یا وی شم تاسو مختلف ډلې شیعان ویل کېږي مختلف ډلو ته چې خواهشات او تابع د ډلې یو بل سره جنگونه کوي دا عذاب د دې امت او ذکر ډلې د دې امت کې پیدا شوی دي ایو بل سره جنگونه کوي ويذيق بعضكم منا وبتسكي بعض استاسو تام بعض بعض منا عذاب د بعضو عذاب د منا جنگ د بعضو انظروا غورا كيف نصرف الايات څنګه من قسم بیان او آیاتونه او دا دلیلونه لعلهم يفقهون دې لپاره چې دوی پوه شي په دې مقصد وكذب به قوم دا زجر دې مخکې سره متعلق دي فکر الله عذاب را لېږي نو ولې را لېږي دې ته سبب د عذاب تکذیب دې کړ وكذب به قومك وتكذيب کله په دې باندې قوم سره هو الحق او حال دا حق ده قلت ورته پیغمبر لست علیکم بوکیل دې پتا سو ذمہ وار د بچ کولم لكل نبأ مستقر دا اړ یو خبر د پاره مستقر معنا وخت مقرري وسوف تعلمون وزر دې تاسو په شي تاسو فتو لګي واذا رايت الذين يخوضون في آياتنا فاعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره رب الدار مخيل الكفر د وجنا الله په دی باندې عذاب را لېږي دوی حقدار د عذاب دي وسو چې داخله کفر سره کله کله استهزاء او تعنم یوځای کوي کنه کفر کوي او ټوکی کوي دین پورې نو دغه وخت کې ولدین اجتناب فرض ده او دا یو ادب ذکر کوي چې یو مجلس کې فسق فجور کیږي نو دا غي شرکت نه وزن ساتي اولو ته دې سیر په کچ وردا کار پرې دی کني سیر دیونه منو به دې مجلس نه وځه وإذا رأيت الذين وكل چتوین یا کسان يخوضون في آياتنا چې ناروا بحثونه کوي په آیاتونو کې فاعرض عنهم مختواړوا اعراض ته وکا حتى تردی پورې يخوضوا منا چې مشغول شي په حديث غیري په بل خبره کې وای ما ينسينك الشیطان کچیر تیر کې ستانه شیطان د سره مشغله فلا تقعد بعد الذكر مكنا رسد یاداش نام القوم الظالمين د قوم ظالمانو سره د قوم ظالمانو سره پس د یاداش نه مکینا وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكر لعلهم يتقون دای وسو جدا ذکر کو
ځکه دا مکه و مؤمنان کمزوري و یو څه کې و مؤمنان ناسو نو کافران برات ورسره کې بناست غلط بحث به شروع کا نو دغه ټینګي بس کې جواب دار چې د ایران او ته کمزورې وي نو صرف ذکر او توکا مراد د ذکر نصیحت کول دي نصیحت او توکا وما على الذين نشفع كسانو باندې يتقون جزان ساتي من حسابهم تدید حساب نه من شيء اثم واري ولكن ذکر لیکن یاداش دے لیکن شتره په دوی باندې نصيحت ورکول لعلهم يتقون دې لپاره چې دوی بچي وذر الذين تام دې د مخ عذاب کې دا داخل لیکل چې دوی خوس علاوی نه معنا چې مشغلي کې دین پورې ټوکی کوي نو مخ ته واړه وس دیم قسم خلق ذکر کوي چې دین له لعب غني د خلکو سره بچکه نو دا بالکل پرېدا غانا وذر الذين وبردا غسان اتخذوا دينهم چې جوړ کړي دي دین لعبا توقي ولهوا او مشغلا وغرتهم الحياه الدنيا او دوک کړي دوی لرجن د دنیا او ذکر به او قران او بیان کا ان تبصر نفس منا لالا تبصر نفسنا تبصر کی معنی د حبس او د بندوالي د بندیدل امام بخاری وای تبصر وان منا تبصر الله الیکي شرمېدل او هلاکت تم ویا ان تبصر نفس منا پنور کدوی ته قران او بیان کا چې ونه شرمېږي یو نه پسا به ما کسبت هغه عمل چې کوم کسب کړی دی پورز د قیامت ليس لا نشد لپاره من دون الله سوا د الله نام ولی څوک دوست ولا شفیع نه سفارشی شفیع نه سفارشی دوست مولا نشته سفارشی مولا نشته وان تعدل او کچیر ته فدیه ورکه او کچیر ته فدیه ورکه کل عدل منار قسم به بدلو فدیه کدا فدیه ورکه کل عدل منار قسم بدلو فدیه لا یؤخذ منها ناغسل کی گدنا اولئک الذین ذا کسان دی وبسلوا منا په عذاب کې پنخلی شوی دی بما کسبوا بسبب د عمل چې کوم کسب کړي لهم شراب د پارس کلی من حمیم د ګور مو عذاب الیم دی عذاب الیم عذاب د درناک بما كانوا يكفرون بسبب دې چې کفر کړي قل انا ادعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا دا د مخ عذاب سره متعلق دی او جواب د سوال دی طریقه د تعلیم د هر کله چې د دې پرد کې دا مسلې ذکر شوی نو دی وای تمره مخالفت مکه ورازا زمون سره دین کې شریک شه زمون لات مناته د ته आवाजونه کوا نو موږ یو تکو نو ته د आवाजونه کوا دا څه ګناه نه ده کنه نو قل سره پیرت کوي رد شرک دعا مشرکان وای ک غیر الله ته आवाज وکي نو پدې کې هیڅ نقصان نشته جواب قلت ورته پیغمبر انا دعو من دون الله آیا موږ را مدد شوی او سوا د الله نه ماده سے چاته لا ينفعنا چې نه په نشرا کوله موږ ته ولا يضرون او ضرر نشرا کوله موږ ته نه په ضرر موږ ته نشرا کوله ونرد على عقابنا وبغرزو بخل پندو د اسلام نام او د توحید نه بعد اذ هدانا الله ورسولنا چې الله موږ ته هدایت کړي ده کلذ استهوته منا پشان دا کسو چې بلال کلی غلرا گمراه کړي غلرا شیطان کلذ استهوته اغه انسان الشیاطین منا کلذ استهوته شیاطین اغه انسان چې مرتد شي د دین حقنا په نهایت پریشانتی کی بیان چې د تبه د هدایت تار نه معلومیږي کله دې معنا کله چې موږ مرتد شو نو موږ په مشابه شو دا چا سره کله دې په شان دا قسم الشیاطین تمثيل دا کله چې یو سره مرتد شي نو په دې ډیر شیطانان مقرر شي معنا ډیر مشرکان پیران مولین دا به مسلل شي هغه ګډوډي کته تبه دعوت ورکه اسلام خبر نه اورینو زکاغونی ولې کړ الارض پسمګه کې مراد دین سرکشا جنات دی کله دي استهوت او پشان دا غچې بلار کلی گمراه کړي دلرا شیاطین منا شیطانانو جناتو بالارض پسمګه کې حیران منا پته حال کې چې حیرانی لو اصحاب البار ملګری يدعون وازن ورته کایل الهدى هدایت تراشا الهدى هدایت طرف ته اتنا منا چراشا منتام هدایت تراشا اتنا ورا شمنتا قلت ورته پیغمبر انه هدى الله يقن هدایت الله هو الهدى پر هدایت ده او امرنا من تعمر کله شوی د مسلمان چې تابع شو رب العالمین رب العالمین تام
وانا اقیم الصلاه څه مطلب معنا من ته امر شوی دی دې ولنقیم الصلاه یا بل امر دی من ته امر شوی دی چې د مون پابندي وکوي او تقوا وکوي د الله نه او هو الذي الله غزاد دی تشرون دی الله تبارک تاسو ور جمع شيام وهو الذي خلق السماوات والارض خاص الله غزاد دی تا په دې بام کې اخر عقلی دلیل ذکر کوي جامع دلیل دی جامع دلیل دی چې پیدا کون کې مله دی پناور کون کې مله دی قادر مله دی خیرتان مله دی عاتب کوئی څنګه د مخې لپاره یو دلیل دی چې موږ د الله تابع شو ولې ځکه وهو الذي الله غزاد دی خلق السماوات پیدا کړی اسماء والارض ازمکا بالحق دا اختیار کول د پاره و یوم یقول من آیات کا اورش یوي الله کن ژوند شي نو کو فیکون من ټول برا ژوند شي نو قوله الحق من وینا د الله رښتینی دا وله الملک او داغه د پاره بادشاہي دا یوم ينفخو پاورشي پکې بکیږي په سورې پښپېلې کې حدیث کې راغلی دی اسرافیل علیه السلام التقمه دا شپېلې په دې خله کې نیولې ده او ينتظر متى يؤمر بالنفخ دا انتظار کوي چې کله ما ته الله امر کوي چې اوس په دې شپېلې کې پکې وکم عالم الغیب الله په دې کې په غیب باندې او شاهد دی او په کار باندې او هو الحکیم الخبیر او الله حکمت والا دی او خبردار ذات دی وإذ قال ابراهيم لأبيه آزر تتخذ اصناما آلهة د دې ځنا د دې سلسله باب شروع کیږي نوی نمبر آیت پورې مخی عقلی ادله اوس نقلی ادله ذکر کړي د ابراهيم عليه السلام نه دلیل نقلی تفصیلی ذکر کړي او د باقی ولس انبیاء نه اجمالی دلیل ذکر کړي چې دا ټول انبیاء په توحید باندې را لګل شوی و ابراهيم عليه السلام ذکر کړي لپاره درت مکه والو باندې چې دا استاد نکه دی ولی نکه مثلا نه منایا رب د مخی آیت کې ثابت کو چې خالق الله دی بادشاہ الله دی بادشاہي داغه دا د صفات د اولوہیت او صفات د ربوبیت وای لیکن دا صفات د اولوہیت د ابراهيم عليه السلام پلار د اصنام لپاره ثابت کړي و ابراهيم عليه السلام وته ویل چې ته گمراهي وإذ قال ابراهيم کله چې ویل ابراهيم عليه السلام دی ابي د خپل پلار ته آزر انه می آزرو ظاهر د قران نه معلومیږي چې آزر د ابراهيم عليه السلام د پلار نوم وو په تاریخ کې لیکلي دی چې نوم د ابراهيم عليه السلام د پلار تاریخ او آزر لقب او بعضی وای آزر ترو لیکن دغه قران نه خلاف دی ځکه دا هو تاریخونه دی او بعضی وای آزر د بوت نوم او داسې تکلفات خپل پلار دی ویلې چې نوم آزرو اتتخذوا اصناما يتنسم اصناما بوتانا آلهتن خدایانو اصنام منا کل معبود من دون الله فهو صنم نو چا چې د الله نه ما سوا بندگی کیږي هغه دی بوت صنم دی انی اراک یقینا تعین مستعد قوم فی ضلال مبین په گمراهی ښکار کې ورته دعوت کې سختی ده ته گمراهی څنګه سختي سره دعوت ورکې جواب داله نرم دعوت د ابراهيم عليه السلام ذکر د سورۃ المریم کې التبراش چې اسما پلارا ولی تا دا خدایان نیولې دی ولی الله په بندګۍ سره نه خاص کې وکذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات غرنګ الله او خود لري موږ ابراهیم علیه السلام ته ملکوت السماوات با چي د اسمانونو ملکوت مبالغه په ملک والارض او دسمه کې ولی یکون او د لپاره شي من الموقنین دی یقین کوونکو نام فلما جن علیه الليل را کوكبا اوس داغه د قوم درد د پاره یو بل استدلال پیش کړي او دغه ته استدلال بملکوت السماوات والارض دا تخصیص بعد التعمیم دی فلما جن علیه الليل ورکل چرو کړه دلا په باندې شپاره کوكب ویل دی یو غړستوره قال ای هذا ربي داس ما رب دی دای په څه طریقه سره ویل داس ما رب دی محققین مفسرین دي کی چې دا په طریقه استفهام انکاری سره آیا داس ما رب کې دی شي یا معنی دا د هاذا ربی په ځان کومه اعلان رب دې سات په ګمان کې سو کوئی چې ابراهيم عليه السلام دغه وخت پورې الله نه پیژاندل وای هغه اسرائیلی خبره ده الله یې پیژاندو دریم قول بعض مفسرین لیکل چې ابراهيم عليه السلام فکر چلو لکه یو سړی فکر چلی چې دا به مې ربي او کدا به مې ربي او کدا به مې ربي دا یو فکر روان دی دا
پدې کې هم نقصان راځي چې ته رب نه پیژاندل او هغه نه پیژاند خپل رب دا قول مبدودي ویلې ده تام غلط قول ده صحیح قول ده ترتیب ته چې وکړل شي به مسله حل کیږي ابراهيم عليه السلام تا وای شیرام خپل پلار ته ته گمراه شوی یو دستور عبادت کوه په الله وای ما ابراهيم عليه السلام ته دلایل خو دلیو نو پس د دینه هغه دا خبره وکړه نو پس د دینه چې کینو عقیدتن خو نه کوي کنه بلکې رد کوي په دی باندې دا خبره عقیدتن نه ده فلما جن عليه الليل ارکل چراو کوړه دلا په دمانه شپه راکو ک منوی دې د غړ ستوره نو قال ویلی هذا ربي اذا ما رب دې فلما افلا ارکل چی دا ستوري ډو شو نو قال لا احب العافلين زمينكم دوړ بيدن کو سلام فلما را القمر ارکل چی سپومي ولدلا بازغن پړ کېدون کې نو قال ویلی هذا ربي ايدا بس ما ربي فلما فلا ارکل چی پټا شو نو قال ویلی لئن لم يهدني كهدايتني كما ربي رب سما لاكونن منا خام خازب شما من القوم الضالين قوم گمراهاننا فلما را القمر فلما را الشمس کرے چین مر ورید بازغتن منا درنا والا پڑ کیدن کے نو قال وی هذا ربي داس ما رب دے هذا اکبر دا حلوی دے دل دا فلما را الشمس بازغا سوال الشمس مؤنث دے نو هذا مذکر وتول راجع کو شمس مؤنث دے کنا جواب دا په اعتبار دا طالع سره راختون کې د دامات چخکاری تال مر دے هذا ربي ایدا بس ماربي هذا اکبر دا وغړ دے اوس دا ثابت شو چې المرد اسمه کې نه یو سل شپږ پته چند غړ دے فلما فلت ارکل جدا المرم دوشا نو قال ویلی اسمع قوم انی بریونی قرن زبیزار مجدا امام ما تشركون ناسن تاسو شرک کویم و ذکر کوي اعلان د توحید انی وجهت یقرن ما برابر کړه د خپل مخه وجهیا مخزمه للذي غزات فطر السماوات چې پیدا کړی اسمانونه او الارض اوس بکا حنیفا من اکلکم په توحید باندې و ما انا من المشرکین او نیم زله مشرکانو نه مشرک ولا نیم ازا وحاجه قومه قال تحاجوني في الله وقد هدان مخ ام حجت پیش کو وحاجه تابع مفاعله د حجت مقابله علی کی چې کله حجت سره پیش کړي دا مخ کی حجت د یقینا ده یقیني ده دا مخ کی حجت ده یقینا وحاجه معنا جګړه شروع کړه د ابراهيم عليه السلام سره قوم ددانو قال ابراهيم عليه السلام ورته ویل یا تحاجوني آیت تاسو ما سره جګړه کوي په الله په توحید الله کې وقد هداني او حال داده چې هدایت کړي الله ما ته خود نه کړي توحید ولا خاف وزنه دې کما تشركون دا کسان نه تاسو الله سره شریک وي به پر سره الا یشاء ربي مگر کو غواړي ماره په شي بنت مصیبت وسع من راګر کړي رب زما کل شي نه یو شي علم په علم کې افلا تذکرون ولتاسو پنا لیا وكيف اخافوا دا بل جواب ذکر کوي څنګه باز ویری کوم معاشرکم دا چانا چې تاسو الله سره شریک کړی دي ولا تخافون او تاسو نه ریږئ انکم اشرکتم بالله یقینا تاسو شرک کړی دی الله سره مالم ينزل اوتوکم چې نه نازل شوی به دا په شرک باندې علیکم پتا سو باندې سلطان نه دلیل پایو الفریقین محاکمه ده کم یو د دوه ډلو نه حق بالامن ډیر لایق دی د بچ کېدلو د عذاب نه ان کنتم تعلمون چې تاسو پوهیږئ الذين آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مهتدون دا جواب دے یا خدا اللہ طرف نہ دے یا ابراہیم علیہ السلام طرف نہ دا ای الفریقین جواب دے حدیث کی راضی امام بخاری رحمہ اللہ راوڑے رہے صحابہ کرام جدا آیات پاورے دا چا کسان چی ایمان راوڑے دے ایمان ظلم سره دے کډ وټ کله دې ہدایت والا صحابہ کرام دې خپشو اغي ویل چې ظلم خو نفسي ګناه ته وای نو صحابه ویل چې رسول الله اينا لم تسلم اينا لم يسلم کم یو په من کې سلام نه کیا من خو ټول ګناګاری نبی سلام ورته ویل تعالی سورۃ لقمان نه درستله ان الشرك لظلم عظیم شرک په سلام ده ظلم نه مراد شرک ده
آگا سانچ ایمان راوڑے نے دے گڑوڑ کلے ایمان دے شرک سرا دے اس قسم شرک سرا اولئک لهم الامن دے خلق دا پارا آمن دے بچ کے دل دا عذاب نا وهم محتدون دے پسم اللہ روان دی وتلک حجتنا تاوس تاکید ذکر کئی دا مخانی خبر جہادا ربنا واخلا پر وهم محتدون پورے اوز دی بملگرتیا کی ولس انبیاء ذکر کئی پا توحید باندی جدی ملگریو وتلک مند عمخ کی آیتنا جی تیر شو حجتنا تا دلیلون دا توحید زمنگو آتینا من دا ورکریو دا آیتنا پو حسر ابراہیم علیہ السلام تعالی قومی بمقابل دا قوم دا کی نرفو درجات منگو چتو در رجلنا من نشاو چلا چیو غالو ان ربک حکیم علیم یقنن ستارب جدی حکمت والا دیو پیدن کی ازاد دے ووهبنا له اسحاق وز دنور انبیاء نے دلیل نقلی اجمالی راوڑی طول کی مقصد دا دے چی دی من پا توحید اللہ اکلکلیو ووهبنا له اسحاق اللہ من بخلے ودتا اسحاق ابراہیم علیہ السلام تا اسحاق علیہ السلام و یعقوبا کلن حدینا منا دے طول تمن ہدایت کلیوا دے طول تمن خودنا کلے ودتا توحید مراد ہدایت نہ ہدایت نبوت تے نبوت پا کسب سرن ملاوی ونوحا هدينا الله انه عليه السلام تمن هدايت کړو توحید متخود له من قبل د ټول نمخ کې ځکه نوح عليه السلام د ټول نمخ کې ده ومن ذريته او اولاد نوح عليه السلام داود عليه السلام ته هدايت کړو سليمان عليه السلام ته کړو ايوب عليه السلام ته کړو يوسف عليه السلام ته موسی عليه السلام ته هارون عليه السلام ته وكذلك نجزي المحسنين تقرن من بدور کو احسان کون کو تام نیکی کون کو تام وزكريا من سمد توحید من ورکړو زکریا علیہ السلام ته یحیی علیہ السلام ته عیسی علیہ السلام ته الیاس علیہ السلام ته کل من الصالحین دا ټول د نیک عملونه و اسماعیل والیسع من التوحید من خود له اسماعیل علیہ السلام ته والیسع عیسی علیہ السلام ته یونس علیہ السلام ته لوط علیہ السلام ته والیسع د دې نور تفسیر قران او حدیث کې نشته ده وکلن فضلنا علی العالمین او دې ټول ته من غوړواله ورکړو مخلوقات باندې ومن آبائهم وذرياتهم من وهدينا من آبائهم او توحید خود له منغا بعض د پلانانو د دوی تا او ذریاتهم او بعض د اولاد د دوی تا او اخوانهم او بعض ورونو د دوی تا واشتبیناهم من دوی غره کلی وهديناهم رسول من دوی الى صراط مستقیم لار برابر تام ذالک هدى الله دا توحید چې ده هدى الله معنا الله دین د هدایت ده ذالک هدى الله معنا دا دین د الله ده یهدی به ہدایت کی بڑے سلام یشاء چر چ وغړې من عبادی دخل بندگانو نا ولو اشرکو کچری دې شرکو کو الله وک انبیاء شرکو کو عمل بربادیږي دلیل بری باندې شرک د قبیح گناہ ده چې د نبی عملو ته ټینګيږي ولو اشرکو کچری دې شرکو کو لحبط عنهم خامخا برباد بشي دوی نه ما کان عملون عمل نشدي کلی دي اولئک الذین داوس به فضیلت بیان د انبیاء داغ کسان دی آتینا او چنو ورکلے د کتابهم الکتابنا کتابنا آتیناهم دلته انزلناهم ونویل زکا الله اریو نبی تا کتاب نه نازل کړي بلکې د بل نبی کتاب او تفریح ده علم د کتاب ورکلے او نبوت مریو ته ورکلے والحكم بيد دين والنبوة وبيغمبري فيكفر بها دا تعریض ده که کفر کوي بها دی مسلې توحید نه حوالای د مکی ولا عرب فقد وكلنا بتاخر التوفيق ورکل منغا بهذا التوحيد قوما ليسوا بها بكافر دس قوم تا چې دي پاغه باندې اس کفر کوونکی اولئک الذين دا نبی توسع خاص حکم ذکر کوي دا کسان دي هداهم الله هدایت ورکل الله دې طاف بهداه مقتدی نو ته دې هدایت په ستل کوا قل ورته پیغمبر علی اسلکم نن وانم تاسو نه علی په بیان د قران باندې اجرن ته مزدوری ان هو ان د قران الا ذکر مگر نصیحت له فرض علما نبی و امام تفری بیان کړل وما قدر الله د دې نه پنځم باب ده یو سلسله نمبر آیت پورې